کول په بلخاب ولسوالۍ کې عملیات تایید کړل. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلای کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د سریپور ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپل یو جلا شوي قوماندان مهدي مجاهد د پلویانو پر ضد تصفیه عملیات تایید کړل. د طالبانو دفاع وزارت پرون شنبه جون په 25مه په یو اعلامیه کې وویل چې د څو ورځو راهیسې د سریپور ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د بغټګرو پر ضد پراخ تصفیه عملیات پیل کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت همداشان ویلي څو ورځې وړاندې د هېواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د سریپور ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو په وړاندې ګډ چانیز عملیات ترسره کړل. دغو ځواکونو نن سهار دغو سیمو ته په نیولو سره چې اغیان پکې موجود وو عملیات پای ته ورسول. په اعلامیه کې ویل شوي چې د یادې ولسوالۍ د مرکز په نیولو سره عملیات پای ته رسېدلې، خو زیاتوي چې دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهم خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.